شاهین لوبډلې د ګرمسیر ناټ آوټ سیالیو اتلولي وګټل. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې یوه اونۍ مخکې د اتو والیبال لوبډلو ترمنځ حذفي ناک آوټ جام سیالۍ پیل شوې چې پای لوبې ته شاهین او هزارجف طالب لوبډلو لاره پیدا کړې وه. په پایلوبه کې شاهین والیبال لوبډلې 3-0 هزارجف طالب لوبډله ماته کړه او د سیالیو اول مقام یې ترلاسه کړ. دا سیالۍ د هزارجف په مرکزي والیبال لوبغالي کې ترسره کېدې چې یوه اونۍ یې دوام وکړ او موخه یې د ځوانانو ترمنځ اتحاد، اتفاق او یووالی یاد شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د کندهار د لوړ شولي کوټ ولسوالۍ په کجور کلي کې د 12 میلیونه افغانیو په لګښت یو معیاري روغتیايي مرکز جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې یاد مرکز د 6 میاشتو په موده کې جوړ شوی دی چې پکې به د 10,000 کورنیو لپاره روغتیايي خدمتونه وړاندې کیږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري د ترکیې له لومړۍ میرمنې امینې اردوغان او په نړیوالو زده کړو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي کوردن براون سره کتلي دي. امیري پر خپل ټویټر پاڼه کې د ترکیې له لومړۍ میرمنې څخه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له ملاتړ او پیوستون مننه کړې ده. دغه راز رینا امیري په نړیوالو زده کړو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي مننه کړې ده چې په هره برخه کې د افغان ښځو او نجونو ته با کیفیته زده کړو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د مسکو پارمټ په څنډو کې د سعودي عربستان له استازي شهزاده جلوي بن ترکي ال سعود سره کتلي دي. په دې کتنه کې د افغانستان او سعودي عربستان پر دوه اړخیزو اړیکو د دوه اړخیزو پلاو د لیدو کتو پر زیاتوالي او بشري مرستو په اړه خبرې شوې دي. د امریکا په نیویارک ښار کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. یو هوایي ډګر، د اورګاډي سټیشنونه او سړکونه تړل شوي دي او د ځایي حکومت لخوا بیړنی حالت اعلان شوی دی.